زه به په پښتو کې هم تاسو ته لږ معلومات درکړم چې د مونږ دفتر کوم ځای کې چې ما فعلا کار شروع کړی دی دا ستاسې حق او ستاسې غږ تر عنوان لاندې دفتر دی چې your voice in your right تر عنوان لاندې چې په انګلیسي کې ورته وایي لکه څنګه چې پخوا کلونه زه ستاسې خدمت کې یم اوس به لوړه کچه باندې به زه دلته ستاسې په خدمت کې یم چې ډیری به زه به سویډن کې اوسېږم ولې د سویډن نه د باندې په د اروپایي هیوادونو په ټولو هیوادونو کې به موږ قضیه اخلو خصوصا هغه څوک چې راځي پناه غوښتنې یا کډوالۍ ته دوی درخواستیانې ورکوي هغوی به انټرویوګانو ته آماده کوو د هغوی کیسونو کې به ورسره مرسته کوو چې څنګه خپل کیسونه ورکړي تر څو دوی مثبت پایلې ترلاسه کړي او د دې تر څنګ که چیرې ستاسې قضیې منفي کیږي نو موږ به هغه کې به هم تاسو ته خپلې لارښوونې او خپلې مرسته به کوو چې تاسو څنګه خپل اعتراضونه یا اپیلز ولیکئ محاکمو ته یې ورکړئ چې ستاسې قضایا قبول شي نو لکه د پخوا نه زه چې تاسو خدمت کې یم انشاءالله له دې نه وروسته به رسما زه د دغه دفتر کارکوونکی یم او کارمند یم او زه به ستاسو خدمت کې یم که تاسې هر نوع معلومات ته ضرورت لري کولی شئ چې زموږ ویب سایټ ته مراجعه وکړئ یا دغه لاندې نمبرات چې زموږ لیکل شوي دي دا د اړیکې نمبرونه دي تاسو کولی شئ دې کې په تماس کې شئ موږ سره موږ ستاسې خدمت کې یاستو ډېره مننه چې موږ دفتر ته راغلې او زه هم خوشحاله یم چې دلته کار کوم او تاسو نه ډیره مننه چې موږ سره یاستئ انشاءالله وشو کولی چې خپل افغانانو ته او هر هغه څوک چې دغه عرصه کې کار کوي ورته موږ خپل خدمات ارائه کړو باشین امروز ما اینجا هستیم میخواهیم که از شما پرسان کنیم درباره دفتر حقوق صدای شما و حق شما که شما اینجا تنها به افغانای کمک میکنین همکاریشان میکنین یا به دیگرها هم این کارا میکنین بله سعدیه جان در جواب سوال شما باید گفت که دفتر ما که هست همگانی است به همه مردم از هر کشوری که باشن از هر ملتی که باشن ما بهشون کمک میکنیم و این دفتر که هست بیشتر وکلای مجرب و دانا داره و بر علاوه از این که وکیل از کشورهای مختلف وجود داره در یک دفتر ما یک وکیل بسیار با تجربه دانا فهمیده که بیشتر از 10 سال تجربه کاری اینا در افغانستان داشتن امروز ما خوشبختانه هستن و امروز حاضر هستن که با ملت خود در سویدن خدمت بکنن و دست افغانای خود اینجا بگیرن که خوشبختانه بسیار جای خوشی است با ما و ما بالای چنین افراد افتخار میکنیم بیشتر از زبان خود وکیل صاحب میشنویم سلامت تشکر شما مهربان هستین و خوش آمدین به دفتر ما ما به هموطنای خود بگویم که ما کار خود با دفتر خدمات حقوقی صدای شما و حق شما که دین راست و دین رت یوریس بیرو کار خود شروع کردیم که نمیجا در سپونگا سنتر واقع است طوری که شما از قبل میدانین بیشتر قضایای پناهندگی و مهاجرت ما کار میکنم و همچنان آن در قضایایی که شما فامیلای خود از افغانستان، پاکستان، هندوستان یا هر جای دیگری که باشن بخواین اونا را به سویدن بخواین یکی چی خانم شما باشه یا یکی شوهر باشه از خانم یا طفلای شما باشه یا سایر اعضای خانوادهتان و علاوه از این ما در قسمت قضایای پناهندگی و مهاجرت ای که از هر نوع قضیه باشه که اصیل رد باشه مربوطه یعنی اسایلم باشه اونا رو ما پیش میبریم در قسمت آماده سازی موکلین چی که در کشور سویدن باشن انگلستان باشن جرمنی باشن در تمام اروپا و حتی انگلستان ما قضایا را موکلین به خاطر آماده سازی به خاطر انترویو پناهندگی ساختن کیس‌های پناهندگی که شما میاین چون اکثریت هموطنان مازی قسمت مشکل دارن همه وکیل نیستن و این که چیزی که بسیار زیاد مهم است قوانین افغانستان با قوانین سویدن جرمنی انگلستان چگونه این یک معاوضه صورت بگیره که اعتراضا یا اورکلاگن یا با دومستولن یا اوور دومستولن بر اپیل یا های کورت که ما میفرستیم اینا باید تفاوتایی که بر اسناد افغانی وجود داره به شکل واقعیش ارائه شود که ما با تجربه‌ای که از کشور خود افغانستان به حیث وکیل بین المللی داشتم و با نهادهای بین المللی ما در عرصه وکالت کار میکردم این یک زمینه خوب شده که ما امروز بیش از صدها قضیه را کار کردیم و از مدت 4 سال به این طرف دهی مسلک مصدر خدمت بر هموطنان خود در کشور سویدن جرمنی انگلستان و تمام کشورهای اروپایی که هست ما بودیم و هستم و انشالله در ادامه هم این همکاری‌های ما بسیار زیاد به شکل صادقانه و به شکل واقعیش ادامه خواهد داشت.